په علم حدیث کې هم ډېر لوی مرتبه خاوند دی امام مالک رحمت الله تعالی علیه. دوی به د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په جمعات کې مسجد نبوي کې دا حدیث درس کول او ډېر لوی حلقه وسیع حلقه وته دوی د ډېر لرې لرې نه به طلبه د خپل علم د هغې تندې د ختمولو دپاره به لوی سفرې کولې او راتلل به او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د وړاندې موږ ته دا پیشنګویي فرمایله چې یو وخت دا شاته روان دی چې خلک به د علم حاصلولو دپاره په دې خپلو اوښانو باندې سفر کوي خو دوی به د مدینې طیبې د عالم نه بل لوی عالم نه بیا مومي د ځمکې په سر باندې. اکثر علما فرمایي چې د دې څنګه نور خلک مصداق دی خو یو لوی مصداق د دې روایت هغه حضرت امام مالک رحمت الله تعالی علیه د ډېر لرې نه به ورته طالبان راتلل او د دوی سره به یې درسونه ویل او ډېر په شوق او په مینه او په محبت سره به دا درسونه د دوی سره ویل. خو د دوی د درس انتهایی د ادب او د احترام والا حلقه وه او ډېر په اهتمام سره به امام مالک رحمت الله تعالی علیه دې درس ته راتلو. علما لیکي چې کله به دې درس ته راتلو نو نوې جوړه به یې واچوله چې دې نه وړاندې به یې نه وه استعمال کړي او دقه یو ځل به دا جوړه استعمالوله دوباره به یې نه استعمالوله چې سبا به بیا درس ته راتلو بیا به یې بله نوې جوړه استعمالوله. نو په کال کې 360 یا 54 چې دا څومره ورځې دي دومره به دته جوړې هم تیارې به بیا الله ورکول. نو دومره اهتمام سره خپل ځان به هم ډېر مزیدار برابر کړو نوې جوړه به یې واچوله غسل به یې وکړلو پټکې به یې ووهلو او چې کومه حلقه وه هغه حلقې کې به خوشبو هغه به لوګې کړلی شوله او بیا به چې کله دوی رالل د راتلو نه بعد انتهایی پرسکون ماحول و په دې کې پاسېدل ګرځېدل خبرې کول دا هیڅ چا نشو کول. انتهایی پرسکون ماحول و د دوی په دې درس کې خاموشي به مکمل او دوی هم چې دا درس کولو ډېر په ادب او په احترام او ډېر په آرام سره چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام روضه ده او د هغې خوا کې ناست یو او جومات دی او جومات هم عام جومات نه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام جومات دی نو د دې ټولو خبرو په وجه باندې ډېر په د ادب او د احترام معامله وه د شیخ طرف نه هم او د شاګردانو طرف نه هم. یو ځل به دې درس ته ناست او دا رنګ د درس په دوران کې بدلیږي خدای خپل درس جاري ساتي رنګ یې څو ځل بدل را بدل شو خو ده خپل درس بند نه کړو چې کله درس ټایم ختم شو سبق پوره شولو هغې نه بعد یو شاګرد ته وایي چې راشه ته مې د املا نه لږ کمیس اوچت کړه چې کله یې کمیس اوچت کړو نو په ملا باندې لاړم او څو ځایه ده ته ټک ورکړی دی لیکن د دغې ټایم کې دا خپل درس دی بې ادبي کړه چې دا درس بند کړه نو شاګردان ورته چې حضرت هغه ټایم کې به دې موږ ته ویلي وو چې موږ دا دروي نه دا ما د نبي علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو مبارکه وو د هغې د عادت خلاف کړی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو درس دې شروع وي او زه دې په دې کې دا شم خوځم را خوځم او ځان دې ګرو را ګرو لکه زمونږ په شان چې ټیک ټاک کوي خو چې مانځه ته ودرېږو کله به سپیکو کې ګوتې وهو کله به ګیره ګرو او کله به یو ځای خارښ دی او کله به بل ځای خارښ دی حالانکې دا د مانځه د خشوع خضوع هم خلاف او په دې باندې زموږ مشرانو ډېرې سختې غوسې کړې دي
چې څوک په مانځه کې خوځېدو را خوځېدو ځان به ګرولو را ګرولو نو دې مشرانو اسلافو به ډېر په سختۍ سره دا انسان منع کولو. په هر حال امام مالک رحمت الله تعالی علیه دومره لوی شخصیت دی او د رسول الله علیه السلام د احادیثو مبارکو مشهور محدث او امام تیر شوی دی، د بادشاهانو امام دی او د هغوی استاد تیر شوی دی او دا چې څومره صحاح سته کتابونه مونږ وایو په دې کې د اکثرو استاد دی. د امام مالک رحمت الله تعالی علیه د کار دا چې د نبی علیه السلام د احادیثو درس په دغې شوق او په دې مینه سره کولو او په دې تقوا او پرهیزګارۍ سره به کولو. نو په دې یو ورځ د درس ته ناست د سبق دوران کې یو سړی د لوستو نه راغی، لکه زمونږ هم د ډېرو مشرانو دا عادت وي چې راځي به د ټول نه وروستو خو ودرېږي به په اول صف کې. دا ډېره لویه ګناه ده چې ته راشې وروستو او بیا زور کې اول صف ته، دا ډېر لوی جرم دی چې که د اول صف شوق دې وي مینه دې وي اول صف کې ودرېږي نو بیا دا باندې لازم ده چې مخکې نه راځه. خو چې ته مخکې نه نه راغلی یو ځای تعیین دې کړی او د خلکو په سرونو باندې سټونو باندې خپې راړی، په دې باندې الله ډېر خفه کېږي. یو روایت کې راځي چې څوک د خلکو په سټونو باندې خپې اړوي د قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه د ده نه د جهنم پول جوړ کړي او دا نور خلک به د ده پاسه تېرېږي. مونږ خو خوشحاله چې اول صف کې مې لمونځ وکړو، نه لکه په نتیجې باندې سوچ وکړه چې تا د ثواب په ځای باندې څومره عذاب دې وګټل. نو دغه انسان دی د امام مالک رحمه الله په دې حلقې درس کې نوی کس طالب نه دی، را روان دی او د دې طالبانو په سرونو باندې خپې اړی را روان دی تر دې پورې چې امام مالک رحمه الله ته ځان راورسولو. چې ده ته ځان راورسولو دا هغه خو د درس چې کوم حالت او کیفیت مختصرا ما د عرض دا کس ورته وایي چې حضرت دا کتاب دې بند کړه. هغه ورته کتاب بند کړه. الله چې څنګه انبیاء کرامو ته لویه حوصله ورکړې وي دارنګه د هغوی چې کوم وارثان دي علما هغوی ته هم الله ډېره لویه حوصله ورکړې وي. په دې کلي کې په محله کې چې کله هم د چا څه قسمه پریشاني وي نو د دغې پریشانۍ اظهار به دا استاد جي ته کوي. نو کله به د مولي صاحب نه نیمه ګنټه ووایي، کله به یوه ګنټه وایي یاره استاد جي دا چل وشو او دې ورور را سره دا چل وکړو، پلار را سره دا چل وکړو، مور را سره دا چل وکړو. دا کیسې به کوي، دې ته به نه وکړي چې د استاد جي موږ څه کار وي. خو که ده لږ معمولي ورته چې ملګری خیر دی مختصر راته بس خفه وو زمونږ استاد جي خو ډېر متکبر شو، بس موږ ورته خرچې پې کوو که نه، تکبر پکې پیدا شو، لوی پکې پیدا شو. بهر هم چې کله دی راورسېدو نو امام مالک رحمه الله دوی چې استاد جي کتاب بند کړ، ډېر کتاب یې بند کړ. بیا ورته وایي ودرېږه، ودرېدو ورته امام مالک رحمه الله. بیا ورته وایي چې استاد جي غاړه راکړه، غاړه یې ونه ورکړه. بیا ورته وایي چې استاد جي دا سینه دې لکه سینې سره را سره جوخته کړه. لکه زمونږ دا استادان امامان چې کله د روجې ختم وکړي هغه خواره کې 2 ګنټې یوه نیمه ګنټې ولاړه کړي وي او وروسته موږ ټول دا څومره محله ده ورغاړي وي او دا زورونه ورکوو. استاد چې دا سینه لږ راکوي ومږه نو دا سینه ورپورې مږو مږو د دا د باندې وباسو. نو مینه کوئ دومره ډېره نه، دومره ډېره مینه نه پکار، ځکه چې دا چرګه په دې اګو باندې دا سینه ومږي ومږي نو اخر د هغې نه بچي راوځي. نو استاد چې ته دومره زور مه ورکوئ چې د هغه نه هر څه وباسئ. نو مینه کوئ، محبت کوئ په هغه طریقې چې کوم د مینې او د محبت طریقه ده. نو غاړه به د ورکړو استاد جي وي دا سینه د سینې سره راته وجنګوه. وي ډېره ښه سینه به د سینې سره ته وجنګوه. بیا وایي چې دا تندی م راکړې چې دا تندی م ښکل کړو. نو تندی م به له ورکړو هغه یې ښکل کړل. نو چې کله دا هر څه وکړل امام مالک رحمه الله بیا ورته وایي چې د خدای بنده ته روغې او که لیونې
وینه چې روغ نو چې روغ زما د دې درس او زما د حلقې د آدابونه ته خو خبردار یې تا زما سره دا دومره د بې ادبۍ معاملې دې څنګه وکړې اولنۍ بې ادبي دې دا وکړله چې زما په حلقې درس کې خو ګرځېدل را ګرځېدل د دې څه تصور نشته ته د دې دوران کې راغلې او بیا چې راغلې د طالبانو په سر کې خپې راواړولې او بیا راغلې دلته کې ما ته باندې د کتاب بند کړلو او د کتاب بندولو نه بعد ما ته وایي چې ودرېږه استاد جي زه دې ودرولم او د ودرېدو نه بعد بیا راته وایي چې استاد جي راغاړې اوسه او بیا راته وایي چې لږ دا تندی دې م راکړه دا څه چل لیونی پاګلې او که نه بل څه چل شوي نه استاد جي پاګل دی لیونی نه نو وی چل څه شوي وی جي یو حرص را سره یو لالچ و را سره هغه حرص او د هغه لالچ په بنیاد باندې مې دا عمل کړی دی او ما نه خفه کېږې ما وی څه حرص او څه لالچ دی یو استاد یې بېګا مې خوب ولیدو په خوب کې ګورم چې رسول الله علیه الصلاة والسلام تشریف فرما حضرات صحابه کرام هم ورسره چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام رالو سره د صحابه نو आवाज وکړلو چې الکه مالک چرته دی نو تاسو ورته راوغوښتلې شولې خو چې کله راتلې نو دې ټیم کې ستاسو دا بدن باندې داسې لرزه او ډېر یره او خوف در باندې رسول الله علیه الصلوۃ والسلام هغوی ستاسو د دې یری ختمولو دپاره خپل ځان ته رانږدې کړل او خپله سینه مبارکه ستاسو د سینې سره ولګوله او د دې نه بعد ستا تندی ښکل کړلو نو زما حرص دا و چې چونکې د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې څوک ما په خوب کې وګوري نو دا زه په رښتیا کتلی دا دروغ نه ځکه شیطان مې زما په شکل کې نشي راتلی نو زما حرص دا و چې د کمې سینې سره د رسول الله علیه الصلاة والسلام سینه لګېدلې ده د ټول نه اول هغه سینې باندې زما سینه ولګېږي د دې حرص د وجې نه مې دا ټول بیا د بیا او چې په کوم تندي باندې د رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارکې شونډې لګېدلې دي نو ما وی چې د ټولو نه اول په هغه تندي باندې چې د نبی علیه السلام شونډې لګېدلې دي زما شونډې پې ولګېږي نو د دغه حرص او د دې لالچ په بنیاد باندې دا بیا د بې معنه وشولې زه ستاسو نه ډېر معافي غواړم خو دغه حرص او دغه لالچ زه دې خبرې ته مجبوره کړم دا بیا د بې رانه وشوې